بسم الله الرحمن الرحیم راځو اکسس پروګرام ته او دې کې موږ په فارم کې کار کړی الف ته د فکر دیغه طرف ته الف دیونه لیدل په دې فارم کې موږ کار وکړ ډیزاین ته تللی وو فرض کا پرون موږ دې باندې کار کړی کنه د ټوګل بټن دا اندې مې کلیک دا اوس کار نه کوي پرون موږ دا به شي پورې تړي کنه دل پر دا پراپرټي شیټ را خلاص کی نو ان کلیک ایونت دا آل کې ټول ښکاری ان کلیک کې دې باندې څو کلیک کوي شینستب کې دې باندې کلیک کوم دا وګوره کوډینګ ته دی بیا دا خبره ډیره سختيږي ګورم چې چیرته دلته سورس د کې ښکاری اس او یو ار اس اذر ته بلارسو نیم یې دا غدا کنټرول ټیپ ټیکس دلته زو طریقه ما فرض کا ورډ قدم تر لري کوي نه لیکه سورس دا ولې خوان نه ورکی دا د کنټرول سورس ته چې کله کلیک وکوم پروګرام کې د چي لیکي چې شي دی لیکي ډیفالت ویلیو ته دې باندې کلیک کوم چې څه وایي دم ډیفالت ویلیو دا ورکه ورډ بس دا توکل په خدای چې څه شي زه نو هغه انټری کوم دا دغه جن ډیر پازا بول کی نسې پوي دا فرض کې یو کس دا ګوره ورډ ډایرکټلی کله نه خو مېخه هغه چې کوم کار دیغه جن ډیر رسولي کار دا دغه کې دا سیټینګ هغه رقم ورته کیږي خدای ټول کې په ګرځي بیا هغه جی پیدا کوي بیا هغه نوم ورته لیکي بیا په باندې هغه رقم کار اپلای کوي نو کار ډیر سختيږي دیغه جن چې کله موږ استعمالول د آپشن ګروپ نه بس حالت زمونه وتولي کا په خپل پورتل کېږي لینک کېږي سره تر پیغام دي مشکلات سره نه مخامخ بل په دې کې چې دا هغه د لیست باکس دام دسته لکه کمبو باکس خو هغه درې اپشن دي فرض کې بل ټیبل نه ماغره واخله مون راواخله کوم ټیبل نه ټیبل 1 د کنه دغه نه راواخله نیکسټ کا او د پروګرام نمونه راواخله نیکسټ کا او نیکسټ کا د پروګرامونو دغه بس ته فینیش راستوس د رن کا د سره کم دا ویني نو کې به دې ګورو ته لیکل نه چې به کې خصوصیات او دوبم لیکه ګوزر کې لیکل نه کیږي دا به چې وګ د لیست سایز به وګ کې خو دا کې چې هغه ډیر وي دا خو مثال پروګرامونه لګ دي که ډیر کسان یا ډیر هغه وي بیا دغه هغه ډیر مشکل دي هغه انتخاب لګ نه ډیر بیا مشکل دي دی وجه دغه دې طریقې خنه ده بیا زر اعظم ګوره بیا هم دغه راخلم او دلته کلیک کوم په خپل یو طریقې یا د سرچ لپاره استعمالو سرچ لپاره څنګه استعماله فایند نیکسټ کا چی پای ډی پیدا کې په نوم ضرورت هم چې آی ډی صحیح ده زبر کوي نوم ته بیا نور د نیکسټ کا دا آیډیا نه دی کې او دا آی ډی نوم ورکه فینیش او زرن کا دلته ګور آیډیا نه ورته غصب کې ښکاری دا بس کته پورته وړي سرچ پر کوم ته لیکل نه سي دا کو زر نفر وي دا لیس کې به څومره کته روانې وي نو د دې وجه نه کمبو باکس دا لګنه ډیر کار کوي بل بده کې دا ریکټانګل مستطیل ته ای کنه فرض کړئ د فورمینا دا زی وخت او کا لاین ته فکر ته ورته اکثر هغه د کس نه تاوی دی بل شنه تاوی کنه د سی دی ډیزاین کور کې د لپاره استعمالول شي کله لري کوي چې ډیلیټ بل بده کې هغه چیک باکس بٹن دا مغه بٹن لکه د ځینې موږ ټوګل بٹن استعمال کې د استعمال هم دغه رقم ده دا غبل یو بٹن د آپشن بٹن د موږ پروګرامونو نو لیکل دغه رقم دا بٹن دغه رقم سیټینګ کوي نو کې مشکلات ډېر دي راځو ان باوند آبجیکټ یو ان باوند آبجیکټ د بل باوند آبجیکټ درازه مدیت فرض کړئ چې زاکس لګو درته چې عکس اوس جوړه ورسم کنه وته چې فایل نه راخله براوز هغه آبجیکټ د مکسل اړو په ورډ پیډ نو څنګه ویلې ده
ورته هم چې ډیسکټاپ باندې یو عکس وګوره چېرته که یو ښه عکس وي هغه دلته په ولګوه ډیسکټاپ کې خو نسته خو سوشل کې به وي انشاءالله چېرته وګوره بیرغ سته چې یو خو کجا رفتی او اوکې رن که خو ګوره دې دا اوس جی پی جي فارمیټ نه سپورټ کوي دا به اوس بی ایم پي ته وتاړې یا به د پینټ چې کوم فارمیټ دغه سپورټ کوي هغه ته بیا اړې به د هغه نه وروسته کار کوي څه راکماوړي ده دا طریقه به م ته وښیم راځم دغه سوشل ته او په دې کې بیرغ ګوره دغه ده دې ځینې کاپي کومه ډیسکټاپ ته او زه مو په پینټ کې راخلاصوم څه دا ایډیټ کوي ایډیټ ځکه ډایرکټ پینټ کې راخلاصېږي او دا زه سیو کوم خو سیویز ته راځم کجا رفتی بیټ میپ څه پی ان جي دا جی پی جي دا زه دې باندې کلیک کوم دلته به ځم چېرته وي کې داخله بیټ میپ هغه ده یا 256 کلر بیټ میپ دا مې انتخاب کړ او بیا مې سیو کړه په دغه ډیسکټاپ باندې نوم مې دې ته ورکړه بیرغ اوکې پروا نه کوي ښه اوس راځو چې کوو دغه بی ایم پي دغه ده بل یو کوم یو د جی پی جي ده دغه بیرغ راځم اوس بیا راخلم ډیزاین ته ځم د دې پراپرټیز څه سوله ورته هم سورس بدل که ډیټا ایونټ سورس بل سره راواخلو چې اوس دومره تکلیف که څنګه ده هلته به پکې ګورې بیا به را پیدا کوې او بیا به دا راوړې ګورو کله کار کوي کله دغه هم کار نه کوي ډیسکټاپ ته لاړ شه دې باندې بیرغونه وګوره دغه ده بیرغ اوکې که دې هم لکه چې کار ونه کړه نه ولې نه بل څه لري به واخلي خو دا قسمونه ورته بدل کړي یو قسم کار کې کوي یا به سایز کېدای شي ډېر غټ وي ښه یو دغه عکس و دا انباونډ آبجکټ و اوس راځو باونډ آبجکټ ده فرق صرف دغه ده کې چې په دغه به چې موږ راواخته انباونډ دا به دغه ځای کې موږ عکس راخیسته او په باونډ کې څنګه کار کېږي دلته به صرف ځای ورته انتخاب کړې بیا به لاړ شي دلته او دلته چې کله ته په رایټ کلیک کړې انزرټ آبجکټ ولاړ به شي دې ځای به عکسو ته انتخاب کړې کېدای شي دا کار وکړي دا هم کار وکړي دغه څیز نه یې سپورټ کوي زه به هغه بل عکس د هغه عکسو ته راوړم انزرټ آبجکټ کریټ فرام فایل هغه چې کوم د وینډوز خپل عکسونه دي پکچرز کې هم چې دا راوړه ته دا کېدای شي کار دغه هم کار زه خوند یې ورنه کړم داسې دغسې دا عکس راوړل کېږي پکچر د بلب کې که دا آبجکټ ده په دې کې ته کولی شې چې هغه هم راواخلې ده انزرټ آبجکټ ضروري خو نه دی زه به صرف د عکس کې راخلي دې کې ته کولی شي چې ډاکومنټس ته لاړ شي دې کې وګورې په دې کې څه لیکل دي بینیفټس آف هسټري اوکې هغه کې څه لیکل دي څه شو نه پکې ځایږي لکه چې وخت ډېر ونیو ښه وګوره هغه لیکلي پکې راواخیست آبجکټ د هر پروګرام عکس پکې هغه پکې راخیستلی شي یو فایل کې راخیستلی شي دا تر لرې که بل چې ده په دې کې پکچر ده اخري هغه هم پاتې ده اټیچمنټ پکچر کوم عکس ده هغه عکس صحیح څه دا داسې عکس ده چې همیشه به ښکاري یا دغلته داسې سیسټم جوړولی شي ګوره ورته دا ټولې فورمې ته نه ده رسېدلی که نه فورمې شاته یې زه غواړم نو رایټ کلیک که ورته د دې فورمې شاته بوځه پوزیشن بیهایند سنټ بیک شاته ستر که نه خو ټوله فورمې نه ده نیولې که موږ راسو پراپرټیز ته په دې کې آل کې وګوره زوم دغه دا به سټریچ کې باندې که ځان کابل د هغه شاته فرمې شاته چې ولګېده عکس ولګېده د فرمو خصوصیات دي مختلف قسم اوس به ترې ډیلیټ کړم
که دا هغسې ده اټیچمنټ راخیستای شي دلته دا هم ګوره کار نه کوي دې ته به دلته راځي کنټرول سورس چې کوم دا کوم هغه کې ته سیو کوې اټیچمنټ موږ چېرته نه ده راخیستی که نه فوټو کې داسې اټیچمنټ وي فوټو ته هم دې کې عکس به زه راخلم رن که دا په هغه کې عکس کې سیو ګوره عکس به اوس دلته کوي دې طریقې سره هم کولی شي فوټو اټیچمنټ ورته کوي کار وکړه اټیچمنټ نه وای بیا کار نه کوه له دې نه وروسته چې دا په دې کې اپشن یې دغه تقریبا موږ ټولې ختمې کړې په دې کې صرف پاتې سو څه شی د دغه هیډینګ کې پاتې ده د هغه لوګو ټایټل او ډیټ اینډ ټایم کې پاتې ده به انشاءالله کې ژوند بیا سبا وایي